بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ یو ځل بیا ټینسز وو چې ټینس څه ته ویلی کېږي او د ټینس انټروډکشن څه دی. نو دا ټینس د لیټن ورډ نه وتی دی. په لیټن ورډ کې به دې ته ویلی کېدو ټیمپس. د ټیمپس کوم مین مطلب چې و یعنې معنی چې وه نو هغه وه ټینس یا ټایم. په لیټن ورډ کې به دې ته ټیمپس ویلی کېدو. د ټیمپس مطلب یا معنی وه ټایم یا ټینس. اوس په پښتو کې دې ته ویلی کېږي وخت یا زمانه او په اردو کې ورته ویلی کېږي وقت. نو ټینس موږ سره د ډیرایوډ شوی دی د لیټن ورډ نه. ډیرایوډ مطلب څه چې اخیستی شوی دی یعنې ښه بیا دا کوم ټایم یعنې زمانه دې ته پښتو کې زمانه ویلی کېږي د ټایم ته. نو دا زمانه چې کوم ده دا زموږ سره بیا دا په درې قسمه. یو تیره شوې زمانه ده هغې ته ویلی کېږي فاسټ. تیره شوي ته څه ویلی کېږي فاسټ. زمانه وه نو ټینس نو پاست ټینس. بله راتلونکې زمانه ده راتلونکې ته ویلی کېږي فیوچر. زمانه ده نو ټینس فیوچر ټینس. اوس یو دا مونږ چې کوم موجود دیو خبرې کوو نو دا کومه زمانه دې ته ویلی کېږي پریزنټ او زمانه ده نو پریزنټ ټینس. نو زمانه چې کوم ده ټینس زموږ سره دا په درې قسمه دی. یو ته ویلی کېږي پریزنټ ټینس، بل ته پاست ټینس، بل ته فیوچر ټینس. پاست ټینس تیر شوي زمانې ته ویلی کېږي، فیوچر راتلونکي ته ویلی کېږي او پریزنټ موجودې زمانې ته ویلی کېږي. نو بیا دغه کومې ټینس چې کوم دریو زمانو ته تقسیم شوی دی نو دغه کې بیا د هر یو یعنې که پریزنټ یاد کړي که پاست یاد کړي که فیوچر یاد کړي نو دا بیا ځان له څلورو ته فردر ډیوایډ شوی دی. یعنې د هر یو څلور ټایپس نور دي. د پریزنټ ځان له څلور ټایپس دي، د فیوچر ځان له څلور ټایپس دي او د پاست ځان له څلور ټایپس دي. نو ټایپس د غونډو یو شانې دي لکه د پریزنټ دا دي پریزنټ انډیفینټ ټینس، پریزنټ کنټینیوس ټینس، پریزنټ پرفیکټ ټینس، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس. دا څلور د پریزنټ ټینس ټایپس دي. بیا څلور د پاست دي نو هغه هم پاست انډیفینټ ټینس، پاست کنټینیوس ټینس، پاست پرفیکټ ټینس، پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس. بیا زموږ سره څلور د فیوچر دي. فیوچر انډیفینټ ټینس، فیوچر کنټینیوس ټینس، فیوچر پرفیکټ ټینس او فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس. نو دا بیا زموږ سره څلور د فیوچر ټایپس دي. یعنې مطلب دا چې دا کوم څلور ټایپس دي دا د غونډو یو شانې دي، نومونه یو شانې دي خو صرف په سر کې اوس څه دا وخت یادېږي. یعنې که پریزنټ وي نو پریزنټ انډیپینډنټ به یادې او که پاست وي نو پاست به یادې او که فیوچر وي نو فیوچر به یادې. نو دا د زموږ سره لږ شانې مختصر ډیفینیشن یا انټروډکشن د څه د ټینس چې ټینس څه ته ویلی کېږي. نو زما امید دی چې دا ویډیو به تاسو له ډېره په کار راغلی وي او دا ټینسونه ډېر اهم دي.